په یو کلي کې لښکر نامې هلک د خپل مور سره اوسېدو. لښکر یوه بېزه ساتلې وه چې هغې به پی کول. دغه پی به لښکر په ببرک نومې دوکاندار خرڅول او په دغه روپو به یې خپله ګزاره کوله. یوه ورځ لښکر پی راوالي او د ببرک دوکان ته راشي. ارې ببرکه، نن زما بېزې دومره پی کړي دي چې د دې په ته ما لا څومره روپۍ راکې؟ ستا بېزه خو دومره زیات پی کوي لکه په دې کې چې تا څه ماشین فټ کړی وي، خو زه تاله د دې 500 روپۍ درکوم. 500 نه دله 1 روپۍ هم سیوا نه درکومه. ببرکه، دا ته څه ناجایزې وې؟ دا خو د 800 روپو پی دي. دا ته زما نه په 500 روپۍ څنګه اخلې؟ نه چې په 800 روپۍ دا ستا نه څوک اخلي، نو هغه ته به دې وړي و که نه؟ ما ته دې بیا څه لاره وړل؟ زما اخري قیمت 500 روپۍ دی. په دې نه دله 1 روپۍ هم سیوا نه درکوم. که راکې راکړه که نه واپس ځه. ټیک ده، ځه 500 روپۍ راکړه. اوس څه وکړم؟ پیسو ته ضرورت دی. کور کې د خوراک څه نشته. پی دلته کېږده او په پیسو پسې به سبا راشي. اوس نغدې نشته. ببرکه، پیسې ماته نن پکار دي. کور ته د روژه ماتې سامان وړم. کور د خوراک هېڅ هم نشته. ټیک ده، ځه ورې، مازدیګر به راشي. مازدیګر به درله درکړمه. اوس دا پی دلته کېږده او ځه. تنګول مه کوه که نه بیا یې درنه نه اخلم. لښکر ورته پی کېږدي او د هغه ځای نه خپل کور ته لاړ شي. په دغه کلي کې ګلخان نومې یو کس سبزۍ کاروبار کوي. خپله ریړه یې لګولې وي او سبزي خرڅوي. ګلخانه، د الوګانو کیلو څو روپۍ دی؟ جناب، د الوګانو کیلو چې دی 80 روپۍ دی او د ټماټرو کیلو 100 روپۍ دی. د نورو سبزیانو قیمتونه درته ووایم که تا شته پوره دي. یا لکه ګلخانه، دې روژې ته وګوره او ستا دماغو خرابولو ته ګوره. ما د نه صرف د الوګانو تپوس کړی و او تا راته د ټولې منډایي ریټونه ووې. ټیک ده جناب، ته دومره ولې قارېږې؟ خو دا راته ووایه چې الوګان څو کیلو درکم؟ ګلخانه، ته ماته 15 کیلو الوګان واچوه. زه په بازار کې خپل نور کار کوم. واپسۍ کې راځم دا به ویسم چې تیار پراته وي. په دې کې ببرک هم د خپل دوکان طرف نه راشي او چکن ورسره په لاس کې وي. ببرکه، تا ته څه پکار دي؟ الوګان کیلو 80 روپۍ دی او ټماټر. لکه ګلخانه، ما ته 2 لیټره تیل او یو د ماچس تیلی پکار دی. ستا دا دوکان پسې ځم. زه درته وایم که نه لږ صبر وکړه، د ځانه سله شروع کېږي. ببرکه، ته ولې دومره قارېږې؟ خو څه دې پکار دی چې درکمه دله؟ یاره ګلخانه، ما له 2 کیلو الوګان ناکه. چکن مې راغوستی دی چې په دې کې پاخه کړمه چې نن ته په روژه ماته کې خوند واخلو. بل طرف ته لښکر په خپلو پیسو پسې د ببرک دوکان ته لاړ. هلکه عجب خانه، تا ته پته شته چې ببرک چېرته لاړو؟ دوکان کې ولې نشته؟ یاره لښکره، هغه کور ته تللی دی. یو ورځ په وخت هغه کور ته ځي او بله ورځ په وخت زه کور ته ځمه. نو نن یې دوکان ما ته پرېښودی دی. هو دا څه وی عجب خانه؟ هغه ته زما یو 500 روپۍ وي. ته به هغه ماله د دې دوکانه رانه کې؟ نه لښکره، خفه کېږې به نو. زه صرف د هغه د دوکان نه پی خرڅولی شم، خو روپۍ دې تاله نه شم درکولی. بیا لښکر د هغه ځای نه پریشان لاړ شي او بل طرف ته ببرک خپل کور ته چکن او الوګان نه وړي. خپل ښځې ته وایي: ببرکه، خیر خدای کنه، ته خو نن کور ته په وخت راغلې. او کنه افسانې، نن مې درته پوره 1 روغ چرګ او 2 کیلو الوګان نه وړي دي. د دې نه ښه ښکلې کړایي پوښه کړه چې پسته تې په روژه ماته کې تاو راتاو شو. یاره ببرکه، زه وایم چې د الوګان ته سیټ کړو او داسې کړایي دله پخه کړمه چې په روژه ماته کې 1 پیس راغلی. مستو کې یې وهې او خورئ، نو دا ګوتې به دې ورسره تېرې شي. یاره بس افسانې، تا خو ورته زه د وخت نه وږی کړمه. په داسې چل وکړه چې څنګه ستا خوښی. لښکر کور ته خالي لاس راغلی وي. بچیه، تا خو کور ته د خوراک هېڅ هم رانه وړو.
په کور کې خو د روژه ماتې دپاره څه نشته. اما جان زما نه پی ببرک اغوستی وو او زه په خپلو پیسو پسې لاړم خو هغه په دوکان کې موجود نه و. ټیک ده بچیه ته مه پریشانه کېږه، نن روژه ماته به په اوبو سره وکړو څه پروا نشته. لشکر او د هغه مور په اوبو سره روژه ماته کړه. منګه د هغه دوکاندار د وجې په اوبو سره روژه ماته کړه. یا الله که هغه بغیر د څه وجې زمونږه روپۍ نیولې وي نو ته ورته د دې کار سزا ورکړې. او ببرک یې ډاریک هسپتال ته ورسوي. ډاکټر صاحب مونږه روژه ماته کوله او دا ناڅاپه کته ارتا وشوه. د دې نه مخکې په دې باندې چېرته داسې څه چل نه دی شوی. یره وروره دا کور ته ویسئ او هلته به په کټ کې پراته وي. دې ته چې کومه بیماري لګېدلې ده د دې څه علاج نشته. تاسو وایئ ډاکټر صاحب دا به هم دغه شان په کټ باندې همیشه دپاره پرته وي، د دې څه علاج نشته؟ او که نه دغه شانتې به په کټ پرته وي هېڅ علاج یې نشته، خو د دې یو علاج دی هغه صرف دعا ده. دعا ورته کوئ. څه وخت بعد ببرک خپله ښځه افسانه کور ته راوړه. اوهو نه مې د چا زړه ازار کړی دی او نه مې چاته څه تکلیف رسولی دی چې دا زموږ سره ولې داسې وشو. په دې کې ببرک ته لشکر رایاد پی دلته کېده او په پیسو پسې به سبا راشي، اوس نغدې نشته. ببرکه پیسې ماته نن پکار دي، کور ته د روژه ماتې سامان وړه، کور د خوراک هېڅ هم نشته. ټیک ده ځه ورې مازدیګر به راشي، مازدیګر به درله درکړمه. اوس دا پی دلته کېده او ځه، تنګول مه کوه که نه بیا یې درنه نه اخلمه. اوهو راته ښکاري چې لشکر دلې راته ازار کړی دی. زه سبا د ټولو نه اول ځم او د هغوی نه معافي غواړم. بیا چې کله سحر شي ببرک د ټولو نه اول د لشکر دلې کور ته راشي. ببرکه ته دلته څه کې؟ ستا د وجې خو منګه بېګا روژه ماته هم په اوبو سره کړې ده او سحر پیشبنۍ هم په اوبو سره کړی دی. اوهو ترور ما معاف کئ، زه ستاسو پسې معافۍ له راغلی یم. ستاسو د زړه نه څه ازار وتی وي هغه قبول شوی دی. معافي زموږ نه څه له غواړئ؟ معافي خو د الله نه وغواړه چې هغه دې معاف. اوه ترورو اول مې تا معاف کا ځکه چې د الله بندګانو نه یم معاف کړی، نو الله مې چېرته هم نه معاف کوي. یا الله منګه دې معاف کړی دی، ته یې هم معاف کا. ټیک ده بچیه ته اوس د دې ځای نه تللی شې. او بیګم ته ښه شوي یې، زه شکر دی چې ته الله ښه کړې. ببرکه دا ماله ایچل شوی و، زما خو په ذهن کې هېڅ هم نشته. ته ماته ټوله قصه وکړه. یا ببرک هغې ته ټوله قصه وکړي. ببرکه دا خو تا ډېر زیاتی کړی دی چې هغو له دې روپۍ نه دي ورکړي او هغو ستا د وجې روژه په نهره نیولې ده. دا تا ولې داسې کړي دي؟ ستا سره روپۍ نه وي کولی. او بیګم دا زما نه ډېر زیاتی شوی دی، ما وله فقط روپۍ نه دي ورکړي. اوس داسې چل کوو راځه چې د روژه ماتې سامان وله ویسو او بقایا روپۍ وله هم ورکړو. او که نه دا خبره صحیح ده. ببرکه راځه چې روژه ماته وله ویسو، په نهره یې نیوله چې کم از کم روژه ماته خو ښه وکړي که نه. بیا هغو د خوراک سامان او هغه روپۍ راواخلي او د لشکر دلې کور ته راشي. لشکره تاسو روژه په نهره نیولې وه، دا موږ تاسو له روژه ماته راوړې ده، دا قبوله کړئ. دوستانو د دې نه موږ ته دا سبق حاصلېږي چې کله هم د چا حق مه وهئ، د هغې سزا په څه نه څه شکل کې خلکو ته رارسي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا لایک کړئ، شیر کړئ او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.